دا بالکل غلط متل دی. خر چې د خر کمی نو غوږ یې د پرې کولو دی. ولې ته خر یې او ستا د خر په شان خر خو خپل مالک پیژني. کتابونه لیکي چې خر د خپل مالک د غیا لوښي هم پیژني. سپی خپل مالک پیژني. بلا ضرورت سپی ساتي. روزانه د مسلم شریف حدیث د وحد د غروم ثواب بستا د ملامې نه کټ کیږي. لیکن په دغه سپی کې الله پاک لس صفته دا پیدا کړی دي. اوماغه سپی دی نه به ساتي. او اومق سپی چې د نیکانو ملګرتیا وکړه نو وکلبهم باسط ذراعه بالوسید چې ته د قرآن کریم ختم کې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه لولې او دغه آیت ته پکې ونولستو ستا د قرآن کریم ختم مکمل نشو. اس خپل مالک پیژني، او خپل مالک پیژني، اتی خپل مالک پیژني. لیکن کنن خپل مالک نه پیژني هغه د اشرف المخلوقات ته چې الله په خوبصورت اب انتهایی پیدا کړی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او دغه عزتمن انسان دی ولقد کرمنا بنی آدم چې نن دی الله خفه کوي. هسې سوچ کړئ نن که زما سترګې په کنټرول کې نه دي نو د یو ښځې چې د ګندګو نه ډکه ده د هغې د وجې نه ما خپل خالق خفه مې نه کړه. ما نن د چا د شیطانۍ خبره اورېده غوږ مې ورنږدې کړه. ما له چې کوم الله دا ښکلي غوږونه راکړي دي هغه الله ما خفه کړه که نه. ما دا ژبه غلطه استعمال کړه. موږ تاسو دې سوچ وکړئ عزتمندو د چا دا نعمتونه نشته د هغې نه موږ د دې قدر معلوم. دا حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی. زموږ ماما صحابي دی. خپل تاریخ یاد لرئ. د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها رور دی. د ابو سفیان صاحب زوی دی. کاتب وحی دی. او 64 लाख مربع زمین باندې د دې په دورې حکومت کې د اسلام جنډه لهراوه. عزتمندو غابن امیده کې د دوی زمیدارو او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه جلیل القدر صحابی د ابوبکر صدیق صاحب نوسه نو د دیم ځمکه وه د معاویه رضی الله عنه ناغه زمیدارو خپل منځ کې چیړو کو. د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمیدار ووخل. نو معاویه رضی الله عنه ته عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خبر وکوي دا زمیدار دی پیکا او کنی نو خیر دی زه به درشم زه به پیکم. نو معاویه رضی الله عنه خپل نږدې خلک او د خاندان خلک یې راغونډ کړه. مشورې ته طلب کوله چې څوک نو یو رشته دار ولا مشوره ورکړه وی فوري وي واپس خپل کسان ولېږه او په کوڅو کې راکاږه. د امیر المؤمنین د حکم مخالفت یې کړی دی. معاویه رضی الله عنه ورته نه وایي چې تا ما ته ډېره زبردسته مشوره راکړه. ورته وایي پاسه ته د مشورې قابل نه خپل کس او دا به کو داسې او ما کړي دي داسې الحمدلله چې څنګه خبره د خدای رسول لپاره کې دقه رنګې چې کومه موخه راځي هغه به د خدای رسول لپاره هغه کې په سټیټ کې سټیټ نه وي. عزتمندو ادارې دي هغې ته ورته رجوع کې بیا د هر چا خوښه ده څوک انصاف کوي نه کوي. نو معاویه رضی الله عنه ورته وایي پاسه زما د مشورې ملګري ته نه او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته خط ولیږه. نن موږ چې څه یو نو هغه کوالیفیکیشن موږ نه ذکر کوو. وقال انني من المسلمین. تبلیغ والا ملګري چې چاله ورشي الحمدلله الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړو. دا کلمې را تنصیب کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. که خپل چې دا لرې مالداري نو د هغه حواله موږ ورکو. معاویه رضی الله عنه خط لیکي من معاویته دا نه لیکي چې من امیر المؤمنین.
د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه د طرفنا الى ابن حواری رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام خاص صحابی حضرت زبیر رضی الله عنه د اغزوی عبدالله ته د زما دا خطي عرب په اسم کنیه خوشحالیږي اسم کنیه دی ته وي سړی په پلار او په زوی مشهور شي معاویه رضی الله عنه ته خط کیسې لیکي چې د خپل باډي ګارډ درلېږم او تا به اوس په کوڅو کې راکاږي هغه ورته لیکي چې زه تا نه لرې ما ګنې که زه په مکه مکرمه کې وم نو ما به تا نه معافي غوستې وه معافي غوستې وه او په غابه کې چې دا څونه جیداد دی زما دا ټول ما ته هدیه کړ هلته عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه حکم کردار ادا کړ چې د معاویه رضی الله عنه خط ورغې او څنګه اولس نو د صحابو غصم د الله د پاره وا اشداء علی الکفار او مینم د الله د پاره وا رحماء بینهم هو حلق یاران تبرشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پا جڑا شو بی ما خو دخل کو ندا اوری دلیو چې معاویه رضی الله تعالی عنہ دخل کو په سرونو باندې حکومت کوي معاویه رضی الله عنہ خو دخل کو په زړونو باندې حکومت کوي یو دل د دین دشمنانو سره معاهده شوی وه معاهده یا په قول ماتیږي یا په عمل ماتیږي یو ټیم مقرر و چې دی وخته پورې به جنگ بندي وي مسلمانانو ځان تیار کو چې کله د معاهدې ټیم ختم شي یکبارګۍ سره به موږ په کافرانو باندې حمله کوو دی به تیار نی موږ به د ځمکې قبضه کوو همدغسې وشوه چې څنګه ټیم ختم شو مسلمانانو په کفارو حمله وکړه چې څنګه حمله وکړه هغوی خو تیار نو اسلام د بغیرتۍ د تعلیم دعوت نه ورکوي معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل پوج ته حکم وکړو چې څونه علاقې د دین د دشمنانو نه قبضه کړي دي ټولې ورته واپس کړي په دې وخت کې هغوی تیار نو هله به دا علاقې تاسو قبضه کوئ چې کله هغوی مکمل هغه تیاري عزتمندو چې دا تعلیمي همدغه کافران ابدي دین ته عزتمندو نه راځي نن موږ د الله حکمونو په ځای نه وروړو د پیغمبر علیه السلام تابعداري موږ نه کوو مخلوق سره زموږ مینه محبت نشته څونه مالدار کېږو غریب راته سپک ښکاري دلته به مینتونه دعاګانې جي مه وکړئ چې ماته نوکري میلو شي بله ورځ به غټ رشوتي تې جوړي غټ سودخور به تې جوړي کم انسان نیکي وکړو دی غاوره شو او کم انسان ګناه وکړو دی پې خفه شو د الله ته رجوع وکړه نو د دې ګناهګار پس د ګناه نه دا حالت راتلل دا ګناهګار د هغه نیک انسان نه بهتر دی چې دی د نیکۍ نه پس غاویره شي